بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ او ستاسې د نن ورځې درس هم په کویک بوک پروګرام کې په ایټملیس باندې دی. ګورې زه راځم الس مینو ته بیا ایټملیس ځان ته اوپن کوم، بیا نیو ته راځم او د نیو څخه وروسته په تیر درس کې موږ تاسې سرویس ایټمونه هم اضافه کړي وو، همدا ډول انوینټري پارټ او انوینټري اسمبلي دغه دواړه مو اضافه کړي وو. دلته په دې مینو کې بله مسله موږ سره د نن انوینټري پارټ په نوم باندې دی. نن انوینټري پارټ دې ته ویل کېږي هغه وسایل چې موږ تاسې په بزنس کې لرو او د هغې نه موږ بزنس یوز دپاره استفاده کوو، یعنې ګټې دپاره موږ نه یې اخیستی چې بېرته یې خرڅ کړو ګټه پرې وکړو، نو دې ته نن انوینټري پارټ وایي. کله چې په نن انوینټري پارټ باندې کلیک کوئ دغه صفحه تاسې ته خلاصېږي، ایټم نوم لیکي لکه فرنیچر دی تاسې سره، ټیبلز دي تاسې سره، چیرز دي تاسې سره، او یا نور د دفتر وسایل دي تاسې سره چې تاسې په بزنس کې استعمال دپاره اخیستي وي، یعنې دې دپاره مو نه یې اخیستي، انوینټري پارټ نه وي چې تاسې هغه اخیستي او بېرته د ګټې دپاره خرڅوئ. فرض که ستاسې فکس اسیټ ټول تاسې دلته کولی شئ چې په ایټم لیست کې ځان ته اضافه کوي او د هغې ارزښت هم ولیکئ. فرض که زه ورته لیکم موږ سره ټیبل دی، صحیح ده، ټیبل فرض که مجموعاً موږ سره ټیبلز دي 12 دانې به ورته ولیکو، صحیح دی، ټیبلز 12 دانې دي موږ سره، دا سب ایټم دی ورته یو، نه سب ایټم نه دی، یونټ آف میجرمنټ ای دی یعنې ایج دی، او همدا ډول یو ډسکرپشن ورته هم لیکي چې دغه 12 دانې ټیبلز موږ سره په بزنس کې شته او قیمت یې چې دی موږ سره فرض که د ټولو قیمت چې دی 50,000 افغانیو په ارزښت دی. دا ټیکسیبل دی که نن ټیکسیبل دی؟ موږ ورته وایو نه دا نن ټیکسیبل دی. دا کوم اکاونټ پورې ته غواړئ چې فرض که فکس اسیډ اکاونټ دلته راشي، تاسې سره ګورئ فکس اسیډ اکاونټ دلته شته، پاس به راشو ګورئ دا فکس اسیډ اکاونټ دی موږ سره، بلډینګ هم لرو، فرنیچر اینډ اکویپمنټ، دغه فرنیچر اینډ اکویپمنټ کې ورته یو دا هم سیف کوو اوکې کوو. چې کله مې اوکې کړلو ګورئ موږ سره دلته په ایټم لیست کې د ټیبلز په نوم باندې یو ایټم څنګه شو اډ شو، موږ به راشو دلته به ټیبل ګورئ دا ټیبلز 12 دانې ټیبلز موږ سره دي د 50,000 افغانیو په ارزښت باندې. تاسې کولی شئ چې راشئ ایټم لیست ته او د هغې څخه وروسته نیو ته راشئ او بیا دلته نن انوینټري پارټ هم ورته څنګه کې لیست کې او اضافه یې کوئ. بله خبره دلته موږ سره ادر چارجز دی. ګورئ موږ چې کله یو جنس خرڅوو آیا ادر چارجز په خلکو باندې اپلای کوي او که نه اپلای کوو. دا ادر چارجز څخه هدف دا دی ګورئ چې موږ تاسې کله یو ایټم خرڅوو نو د هغه ایټم پیسې خو اخلو، آیا شیپینګ فیس موږ اخلو که نه، شیپینګ هینډلینګ چارجز د بسته‌بندۍ پیسې موږ اخلو. فرض که سافټویر موږ خرڅ کړی دی د انسټالیشن فیس یې اخلو، کسټمز ډیوټي موږ ترسره کوو، ګمرکي کارونه چې د هغې فیس هم په مشتري باندې چارج کو، او یا هم بله موږ سره د انشورنس فیس دی. څه ډول ادر چارجز چې تاسې لرئ هغه هم کولی شئ چې دلته ادر چارجز ته راشئ. کله هم چې ادر چارجز ته راغلی موږ سره دا صفحه خلاصېږي او دلته زه ورته لیکم چې کله چې زه سافټویر خرڅوم نو زه انسټالیشن فیس هم اخلم. نو آیا وایي د انسټالیشن فیس کوم سب ایټم دی؟ نه، زه ورته وایم دا خپله موږ سره مین ایټم دی او څه ډسکرپشن هم ورته کولی شي چې ولیکئ، خو زه ورته همدا پیسټ کوم. فرض کې دلته ورته ولیکئ چې کله موږ یو سافټویر خرڅوو او هغې دپاره انسټالیشن کوو دا فیس د هغې دپاره دی، داسې یو منظم ډسکرپشن هم ورته اضافه کولی شئ. کله چې تاسې یو سافټویر خرڅوئ هغې نه وروسته تاسې چې د انسټالیشن فیس اخلئ 100 روپۍ اخلئ، 500 افغانۍ اخلو. ټیکسیبل دی که نن ټیکسیبل؟ نه دا نن ټیکسیبل دی. دغه پیسې به تاسې سره چیرته لاړ شي؟ نو تاسې کولی شئ چې راشئ انکم اکاونټونو کې او اکاونټ دې ته مشخص کړئ. ګورئ شیپینګ انکم موږ له مخکې نه اډ کړی، شیپینګ اینډ ډلیوري انکم موږ سره شته، سرویس انکم شته، خو زه ورته وایم نه داسې کار کوو، زه چارټ اف اکاونټ کې یو اکاونټ جوړوم، اډ نیو ته راځم او کله هم چې اډ نیو ته راغلم دلته ورته ادر چارجز انتخابوم.
دا ما سره یو اکاونټ شو دا څنګه سیو ان کلوز کوم ادر چارجز کله هم چې ادر چارجز تر عنوان لاندې کاغه د هینډلینګ چارجز وی انسټالیشن فیس وی کسټمز ډیوټي وی انشورنس کاست وی ټیکس اډجسټمنټ وی هر شی چې وسیږي چې د هغه کم ایټم چې من خرڅو د هغه ایټم تر څنګه کده دیونه کوم یو په مشتری باندې غواړو چې اپلای کوو هغه به تیار ما سره وي او پیسې موږ سره ادر چارجز انکم اکاونټ ته راشي دا څنګه کوو کله مې چوکې ګوره انسټالیشن فیس ما سره څنګه شو دلته اضافه شو 100 روپۍ د 500 افغانۍ ده دا خو دلته ما په ایټم لیست کې اضافه کو اوس خبره دا ده چې زه راځم ما ته یو مشتری راغی سجنسي رانه واخیسته کسټمر ته راځم هغې ته انوایس جوړوم ښه تر اوسه خو من کسټمر نه دی اډ کړی چې کله اډ نیو او دلته کسټمر کې ډېرې خبرې دي دا اوس نه وایو بیا په خپله ما کسټمر مینو کې وایو دلته راځم ایټم کوډ ته دغه کسټمر ما ته وایي چې زه یو ډیسکټاپ کمپیوټر اخلم زه ورته وایم صحیح دی چې ډیسکټاپ کمپیوټر اخلي نو دا ما ورته انتخاب کړ یو دانه ډیسکټاپ کمپیوټر اخلي 2000 افغانۍ قیمت دی نو دلته 100 روپۍ پې چارج شوي 2000 افغانۍ نه زه ورته وایم د دې تر څنګ دې نه موږ بل ادر چارجز هم اخلو ښه ادر چارجز تاسې دې نه څه شی اخلی نو زه راځم ورته وایم چې په ادر چارجز کې به زه ورته انتخاب کوم چې فرض کړه انسټالیشن فیس هم موږ دې نه اخلو 100 روپۍ 500 افغانۍ ګوره په اتوماتیک ډول باندې دلته ولیکل شو خو دا داسې شرط هم نه دی چې باید دا 500 افغانۍ فکس هلته چې موږ ایټم لیست کې رسولی همدغه هلته راشي او زیاتولی نه شو کولی شم انسټالیشن فیس ورته 1000 روپۍ ولیکم ګورې 1000 روپۍ دلته اتوماتیک ډول باندې څنګه شو اضافه شو همدا ډول بل ادر چارجز هم په دې باندې اپلای کوم چې ما ورته اجرا کړی فرض کړه راځم ورته وایم چې هینډلینګ چارجز بسته‌بندي پیسې موږ هم اخلو ځکه دا انوینټري اسمبلی دی او فرض کړه بسته‌بندي پیسې هم دې ته اټکو چې 500 افغانۍ هغه هم پې چې ګورې 8500 شو نو په دغه شکل باندې کله چې موږ تاسې په ایټم لیست کې ادر چارجز اپشنونه اضافه کو یا ادر چارجز چې کوم نور برخو نه موږ مشتریان چارج کوو پیسې ترې نه اخلو موږ ته انکم راځي نو په دې طریقه باندې موږ تاسې کولی شو چې بیا هغه چارج کړو نو زه دا بیرته کلوز کوم بیا هم راځم ایټم لیست ته دا موږ سره ایټم لیست دی رایټ کلیک کوم نیو ته راځم او له دې څخه وروسته بل موږ سره دا د چارجز څخه علاوه سب ټوټل دی ګورې سب ټوټل ما دلته آن کړلو سب ټوټل کې څه غواړي چې تا ته ولیکل شي زه ورته وایم ټوټل فقط ما ته ولیکل شي ټوټل د څه شي ټوټل د پرایس ټوټل راته ولیکل شي او خلاص ګورې سب ټوټل کې ما ټوټل ولیکه یا ټوټل انکم ورته لیکه یا هم خوښه ټوټل انکم به ورته ولیکو یا نه ټوټل سیلز به ورته ولیکو زه ټوټل سیلز ګورې ټوټل سیلز ما دلته ولیک او دا ما سره زه اوکې کوم چې کله مې اوکې کو ګورې د ټوټل سیلز په نوم باندې ما سره دلته هم یو بل ایټم اضافه شو سب ټوټل په نوم زه اوس راځم کسټمرز ته کریټ انوایس راځم یو مشتری موږ سره راغی او موږ ته ویل چې وروره موږ له تا نه ګرافیک ډیزاین پیکیج ټریننګ غواړو چې کله مو دا ورته انتخاب کوئ 6000 افغانۍ کېږي خیر اوسې اوس دلته راځم کلیک کوم او دلته راځم ورته وایم چې د دې سب ټوټل هم ورسره ولیکه تیار همدغلته ورسره ولیکه نو زه راځم دلته به ما سره تیار سب ټوټل وي ګورې ټوټل سیلز ما سره شته ټوټل سیلز په نوم موږ هلته سب کړی ټوټل سیلز ما ولیکه ګورې دلته اوس ما سره 6000 دا ولیکل شو تاسې راشئ پرنټ ته او بیا پرنټ پریویو ته چې کله پرنټ پریویو ته راغلی ګورې په همدغه ځای کې ګوره دلته خو ټوټل لیکل شوی او لیکل شوی خو دلته د سب ټوټل په نوم باندې هم موږ تاسې څنګه وکړه ټوټل ورته ولیکلو نو دا موږ سره داسې کار کوي چې کله هم تاسې غواړئ چې په انوایس کې هغه بل چې مشتری ته جوړوئ په هغې کې سب ټوټل واوسیږي او که نه یو خو په لاندې ځای کې یې ول د هغې تر څنګ کې چې کوم ځای کې جنسونه ختم شوي هلته یې هم سب ټوټل ورته ولیکي بیا هم نیو ته راځم ایټم لیست کې نو دا د سب ټوټل خبره وه بل موږ سره د ګروپ کمانډ دی ګروپ کمانډ ګورې زه چې کله ګروپ کمانډ ته راځم ما ته دغه صفحه خلاصوي زه دلته داسې یو پیکیج جوړوم فرض کړه ورته لیکم چې اډمین ان فاینانس داسې یو پیکیج به ورته جوړ کړو اډمین ان فاینانس پروګرامز یا سکلز بس سکلز به ورته ولیکو یا پروګرامز به ورته ولیکو زه پروګرامز به ورته ولیکو پروګرامز صحیح دی یعنی اډمین فاینانس پروګرامز موږ سره یو ګروپ دی او دې ګروپ کې څه شی شاملیږي زه وایم په دغه ګروپ کې چې دی موږ سره مایکروسافټ آفیس سوټ شاملیږي
دوم چې د په دې پروګرام کې کویک بوکس شاملېږي فرض کړه دا دوه پروګرامونه په دې گروپ کې دي او دا څنګه کوم اوکې کوم چې کله مې اوکې کې ګوري اډمین فاینانس په نوم باندې موږ سره یو گروپ دلته په ایټم لیست کې جوړ شو بیا راځم چېرته کسټمر ته کریټ انوایس راځم ماته یو شاګرد راځي یا یو څوک راځي ماته وایي چې یاره زه دغه د اډمین او فاینانس برخه کې غواړم مهارتونه مې زیات شي د لپاره کوم پیکیج پروګرام تاسو لرئ چې هغه کې دا مهم پروګرامونه د دې مربوط اوسي موږ ته بل یو شته ایټم کوډ ته راځو اوس به موږ څوک چې یو ورګراسه مایکروسافټ ورته انتخاب کو به کویک بوک کو به بل پروګرام نه تیار موږ ګروپ جوړ کړی دی چې ګروپ هم جوړ کړی د اډمین فاینانس په نوم باندې راځو هغه ګروپ پیدا کوو ځان ته ګوري اډمین ان فاینانس پروګرام زی باندې چې ځکه کلیک کوم نور پروګرامونه ټول خپل راخلي پیسې هم لیکي او ټوټل هم ماته لیکي صحیح ده ادر چارجز په دې باندې چې لشته کنيشته دلته تاسو کلیک کوئ کولای شئ چې ادر چارجز هم پیسنګ کې اضافه کوي خدا ما سره تیار ګروپ دی په دې کې ادر چارجز موږ نشو اضافه کولای ځکه دا خو ما سره ګروپ ده او دغه ګروپ پیسې ټول مکمل ما سره سب ټوټل هم ګوري دلته راغی تاسو راشي دلته پرینټ یو ګوري پرینټ پریویو ته ګوري دا پروګرام دی دا عمر پیسې کیږي او ټوټل 15000 افغانۍ کیږي لکه په دغه ترتیب باندې موږ تاسو ګروپ نه هم استفاده کولای شو یعنی ګروپ نه هدف دا دی چې به دا ټول کلیر کم بلته ګروپ نه زمونږ هدف دا دی فرض کوم موږ تاسو د ګرافیک ډیزاین په نوم باندې یو ګروپ جوړو موږ سره په ایټم لیست کې چې د فوټوشاپ وی او همدا ډول کانوا به اډوب ایکسپریس به کورل ډرا به لکه مختلف ډیزاینینګ پروګرامونه به موږ سره نو یو څوک راځي موږ ته وایي چې د ګرافیک ډیزاین د لپاره تاسو د کوم پیکیج لري چې ټول مهم پروګرامونه پکې اوسي موږ ورته وایو چې بلې وو خدا چې کله موږ ورته کریټ انوایس کوو هغه هر یو پروګرام جلا انتخابو زمونږ وخت هم نسی او لکه سخت هم شي نو هغه د لپاره موږ تیار ګروپ جوړو چې دا موږ سره د ګرافیک ډیزاین پیکیج دی او دغه و څلور پروګرامونه لري دا موږ سره د مایکروسافټ افیس پیکیج دی دغه و پروګرامونه لري هغه ټول مکمل موږ ځان سره دلته ایټم لیست کې اډ کوو او از ګروپ یې اډ کوو که څوک چېرته موږ نه مکمل یو ګروپ غواړي یو بش کې غواړي چې ټول کورسونه شامل اوسي او هغه لپاره انوایس جوړ کو نو سمپل راځو هم دغه کسټمر مینو ته کریټ انوایس ته هر یو ګروپ چې هغه غواړي یا هر یو بخش چې هغه غواړي موږ ورته انتخابو او لغې نه وګورئ زه اوس راځم فرض کا یو انوایس جوړوم یو څوک ماته یو چاته جوړوم د اموکسیسلین په نوم باندې موږ سره یو ایټم د دا په خرڅوم ګورئ دا موږ سره 100 افغانۍ باندې باید موږ دا خرڅ کو صحیح ده دا سمپل ایټم دی همدا ډول بل غواړي فرض مثال امپرازول دا دوم ایټم موږ ته اضافه کو پیسې دلته ورته بل کې لیکل کیږي همدا ډول که چیرته یو څوک موږ ته راشي او وایي چې وروره ته داسې کار وکړه چې ما سره دغه د ګیټس فارما کمپنۍ کم پروډکټس چې تا سره دي لکه شل قلم هغه مال مخکې نه لیدلي لوستلي هغه پروډکټس ټول ماته راکړه او بلې راته جوړ کړه نو ته به اوس راځې هر یو بیل انتخاب خو سخته شي نو ټول به یو ګروپ تاسې جوړ کړئ او کله مو چې ګروپ جوړ کړه بیا راشي ګیټس فارما ورته انتخاب کړئ او ګروپ کې ټول هماغه راځي ګروپ سره رقم جوړ ایټم لیست راځي نیو ته راځي د نیو څخه وروسته تر راځي ګروپ ورته انتخاب او په ګروپ کې به ورته دلته مشخص کړي چې په دغه فرض مثال ګیټس فارما ورته لیکو او د هغه څخه وروسته به ټول مکمل هغه پرازول او چی ورته اضافه کو فرض کړه زه به عملاً دغه ګروپ ته دلته جوړ کوم فرض کړه لیکم ګیټس فارما صحیح ده او بیا راځم ورته دا ما سره یو ګروپ دی او په دغه ګروپ کې موږ سره یو اموکسیسلین شامل دی او بل موږ سره امپرازول شامل دی او بل هم موږ سره په دې ګروپ کې پرستامول شامل دی صحیح ده او دا څنګه کوم کې کومه اوکې دا وی په خوانم ګیټس فارما شته خو زه خیر دا به بل کمپنی کو جی ای زد کمپنی به کو صحیح ده جی ای زد کمپنی دا موږ سره جی ای زد کمپنی د دې دغه پروډکټس دا موږ ګروپ کړو اوکې کوو ګوره د جی ای زد کمپنی په نوم باندې ما سره یو ګروپ دلته جوړ شو اوس راځم از کسټمر لیست او به کریټ انوایس راځم و چې کریټ انوایس راغلم ګوره یو څوک ماته راځي وای چې دغه د جی ای زد په نوم باندې چې کومه کمپنی موږ جوړ ک ته ولې چې پیدا یې کو چې موږ ورته ولیک یو ګیټس فارما ده نه ګیټس فارما نه نو ګوره جی ای زد باندې جی ای زد کمپنی چې زه کله کلیک کوم په دې نوم من ګروپ جوړ کړی دا ګروپ د چې کلیک کوم دا غي ټول ګوره هغه دوايانې راځي موږ سره پیسې هم لیکل کیږي او ټوټل هم موږ سره لیکل کیږي نو دغه ډول ګروپونه موږ تاسو کولای شو چې په ایټم لیست کې هم ځان سره څنګه کو اضافه کو
بله خبره موږ سره چې ډیر مهم دی دلته هغه د ډسکاونټ دی. ګورې موږ تاسو ډسکاونټ په دوه ډوله رالو. کله چې موږ خلکو ته ډسکاونټ ورکوو دته سیلز ډسکاونټ ویل کیږي او دا سیلز ډسکاونټ چې دی چې کله موږ چارت اف اکاونټ کې د اکاونټ جوړو نو دا په انکم کې موږ حساب او ځان ته قانون هم دسي دی. فرض کړه اعظم پریکټیکل کار کو چې ته چې په شي ډسکاونټ تر اعظم د صفه ما سره خلاصيږي زه ورته وایم چې زه خلکو ته سیلز ډسکاونټ ورکوم سیلز او ډسکاونټ صحیح شو. سیلز ډسکاونټ ورکوم او 100% ورکوم. فرض کړه زه ورته وایم چې پرسنټیج ورکوم فیصدي وزلته نه مشخص کوم. سیلز ډسکاونټ ورکوم دا ثابت هم دی ورته وایم نو 100 روپۍ ډسکاونټ ورکوي نو ډسکاونټ چې دی تاسو کولای شئ چې فیصدي ورته دلته مشخص کړئ. زه ورته وایم چې 2% زه ډسکاونټ ورکوم صحیح ده او یا مشخص او بل راځم اکاونټ ورته انتخابوم صحیح ده او ټیکسیبل دی که نان ټیکسیبل دا ورته نان ټیکسیبل دی او د لپاره چې د اکاونټ هم جوړوم اډ نیو تر اعظم چې زه کله خلکو ته ډسکاونټ ورکوم نو د ته چې ویل کیږي زه باید یو اکاونټ ولرم د ډسکاونټ الاوډ په نوم باندې او دا موږ سره قانون دی چې دا په انکم اکاونټ جوړوي چې کله موږ خلکو ته ډسکاونټ ورکو دا موږ سره ایکسپریس ټایپ نه راځي دا اکاونټ دا موږ سره انکم راځي نو دا زه انکم اکاونټ جوړوم سیو ان کلوز کوم او دا څنګه کوم اوکې کوم. ګورې ما سره په ایټم لیست کې سیلز ډسکاونټ په نوم باندې یو ایټم اضافه شو صحیح ده. و زه راځم کسټمر ما ته راځي انوایس ورته جوړوم. فرض که زما څخه شی اخلي زما نه اخلي فرض که یو اموکسیسیلین راڅخه اخلي 100 روپۍ کېږي صحیح ده. نو چې کله 100 روپۍ کېږي نو دلته ته ورته کوم ډسکاونټ ورکوې او که نه دلته راځم کلیک کوم او لدې څخه وروسته بیا راځو ورته سیلز ډسکاونټ انتخابوم. ګورې ما سره سیلز ډسکاونټ راغلی. سیلز ډسکاونټ چې مې ورته انتخاب ک نو 100% په فیصدي باندې ما ویل چې 2% دینه دته ډسکاونټ وکړه نو 2 افغانۍ څنګه شو زما د 100 افغانیونه منفي شو دلته 90 افغانۍ پاتې شو نو 2 افغانۍ دته ډسکاونټ شو. د یو طریقه دومره طریقې ته راځو. ګوري موږ په دې شکل هم ډسکاونټ ورکو. دا سیلز ډسکاونټ موږ ورک او د انکم اکاونټ سره موږ وصل کړم د خو پرسنټیج په اساس باندې دی نه. زه رائټ کلیک کوم او نیو ته راځم او بیا ورته راځم ډسکاونټ انتخابوم او بیا ورته وایم چې زه همدغه سیلز ډسکاونټ کوم سیلز ډسکاونټ خو دا اماونټ په اساس باندې زه دا ډسکاونټ ورکوم. اماونټ په اساس سیلز ډسکاونټ خو د اماونټ په اساس 100 روپۍ ډسکاونټ ورکوي. زه ورته وایم یو څوک چې ما څخه فرض که جنس اخلي پیسې اوس هم مشخص کولی شم وروسته زه ورته وایم چې هغې ته زه فرض مثال 50 افغانۍ ډسکاونټ کوم یا داسې لیکل مې ورته وکړه. ټیکسیبل دی که نان ټیکسیبل دی زه ورته وایم نان ټیکسیبل دی او اکاونټ ورته کوم یو انتخاب او انکم اکاونټونو کې راځو او دلته ورته وایم چې سیلز ډسکاونټ په نوم سره اکاونټ شته نو دلته به ورته سیلز ډسکاونټ اکاونټ پیدا کو چې چیرته دی ډسکاونټ الاوډ به ورته په انتخاب کو. نو دلته ما مقدار ورته ولیکي خو دا مهم نه دی دا به اوکې کړم چې کله مې اوکې که ګورې سیلز ډسکاونټ اماونټ ما سره څنګه شو اضافه شو 50 افغانۍ دی نو لکه دا فکس ریټ ما ورته دلته مشخص کړه خو دا صحیح ډېر نه راځي. زه ګورې راځم کسټمرز ته کریټ انوایس ته یو مشتری راغی او ما نه یو جنس واخیسته. فرض که زه راځم ایټم لیست ته څه شی واخیسته کویک بک ټریننګ یې ما نه واخیست یا دغه سرویس موږ ورته وړاندې کوو یا یو لیپټاپ یې موږ نه واخیست صحیح دی 100 روپۍ کېږي 9000 افغانۍ کېږي. بله خبره دلته راځو یا دې ته ډسکاونټ کوم ډسکاونټ ته ورکوې که نه ورکوې نو ترې شه ورته دلته انتخاب کړه ډسکاونټ ورته پیدا کړه چې موږ سره ګورې سیلز ډسکاونټ اماونټ ورته زه انتخابوم 100 روپۍ ورته ورکوې وخت 50 روپۍ ورته لیکلي چې 50 950 روپۍ منفي کوې 8950 روپۍ ورته لیکي. زه ورته وایم نه په خپله خوښه زه اوس دلته ورته مشخص کوم ورته وایم دې د 10,000 سودا کړی دې ته فرض کړو 200 افغانۍ ډسکاونټ ورکړه چې کله کلیک ورته وکړم اوکې کړم 8800 روپۍ دا موږ ته باید راکړي او 200 افغانۍ د سیلز ډسکاونټ اماونټ موږ ورته ورکړلو نو هغه به کولی شو دلته ځان ته مشخص کړو. که هلته فکس هم ولیکو ستونزه نشته دی خو فکس کې بیا مشکل دا راځي لکه شاید یو څوک د 50,000 افغانۍ ته نه سودا اخلي هغې ته فرض که تا فکس اماونټ لیکلی چې 200 افغانۍ موږ ته ډسکاونټ ورکوو. بل سړی راځي هغه د 2000 سودا اخلي هغې ته هم 200 ډسکاونټ ورکوي او 50,000 والا ته دا خو بیا صحیح منطقي نه راځي
نو هلته خوښه هم که ورته فکس انتخاب وي که نه خو بیا دلته تاسې کولی شي اختیار تاسې سره د چې ورته ډسکاونټ مشخص کړي او والی کوي. نو دا د په دې چې موږ تاسې په ایټم لیست کې ډسکاونټ پرسنټیج څنګه اپلای کولی شو ډسکاونټ اماونټ. بیا رایټ کلیک کوم نیو ته راځم او د نیو څخه وروسته بل موږ سره پیمنټ دی چې کله په پیمنټ باندې کلیک وکړم ما سره دغه یو ګروپ خلاصیږي. ګورې دلته ماته لیکلی دی یوز ټو ریکارډ ا پارشل پیمنټ ایٹ د ټایم اف د سیل. یو څوک راځي موږ نه یو جنس اخلي او پیسې چې دی موږ ته یو څه پیسې پیشکي راکوي. نو هغه پیسې پیشکي پیسې موږ څه ډول ځان سره په ایټم لیست کې منظم کو. زه راځم دلته لیکم فرض که ورته وایم چې اډوانس پیمنټ ورته ولیکه یا پیمنټ به ورته ولیکه. پیمنټ میتود دا په څه ډول دا پیسې تا ته فرض مثال پیشکي چې پیسې ورکوي کیش دی چک دی ماسټر کارډ دی ویزا کارډ دی ډیبټ دی څه شی دی زه ورته وایم کیش انتخابوم ورته. ګروپ ویت ادر ان ډیپازیټډ فنډس. ګورې دغه ان ډیپازیټ فنډ موږ تر اوسه نه ده ویلی. دا داسې خبره ده چې کله هم تاسې څه انکم ترلاسه کوئ او هغه یو مشخص اکاونټ ته نه لیږئ اول جمعوي به وروسته یو اکاونټ ته لیږئ نو دا چې دی په اتوماتیک ډول باندې کوئی بوک تاسو ته یو اکاونټ جوړوي د ان ډیپازیټډ فنډس. دې کې ټولې هغه پیسې پرتې وي چې تاسو لا ډیپازیټ کړی نه نم بانک ته لیږلی او نم یو مشخص اکاونټ ته سپارلی بس همدغه اکاونټ کې پرتې. مثال داسې درکړم یو څوک دکانداري کوي په ټوله ورځ کې څومره پیسې پیدا کوي دخل کې ورسره یې که نه بیا دخل نه مازدیګر پیسې ټولې کې جمع کړي بیا یا بانک ته ولیږي یا کیشیر ته ولیږي. نو دا موږ سره ان ډیپازیټډ فنډ څخه هدف دغه دی. نو که دا تاسو سره وي ښه ترخه که نه نو تاسو کولی شئ چې کویک بوک کې خپله په اتوماتیک ډول جوړوي خو که بیا ستاسې دغه ډول پیسې لکه اډوانس پیمنټ په ان ډیپازیټډ فنډ کې نه اچوئ او راسن یو اکاونټ ورته انتخابوئ نو دلته ډیپازیټ ټو اکاونټ ورته انتخاب کړئ چارټر اف اکاونټ کې یو اکاونټ ورته مشخص کړئ. نو دا کار هم کولی شي لکه کیش اکاونټ ته زه اوس انتقالوم نه ورته وایم همدا ان ډیپازیټډ صحیح دی او څنګه کوم اوکې کوم. ګورې اډوانس پیمنټ په نوم باندې ما سره پیمنټ څنګه شو ټایپ پیمنټ دی او سب شو او ان ډیپازیټډ فنډ چې دی اکاونټ دی. اوس زه راځم کسټمرز ته کریټ انوایس ته راځم. یو مشتری راځي او موږ ته وایي چې وروره ما ته دغه پرسټامول 500 ملي ګرامه په کار دی زه ورته یم 50 افغانۍ کېږي نه دا خو بیخي کمې راځي ته ولې بل به ورته انتخاب کو. فرض که بل ورته یو دا زموږ څخه اموکسیسیلین اخلي همدا ډول دا به ورته تعداد به ورته 15 دانې کوم چې 15 دانې یا 15 پاکټ اموکسیسیلین اخلي 500 دا کېږي. همدا ډول بل موږ څخه امپرازول اخلي فرض که 10 پاکټه موږ نه امپرازول اخلي دا هم بل کې اضافه کوم. اوس خبره دا ده د دې جمع دغومره پیسې شولې 2550 افغانۍ دې ته باید دا بل موږ څنګه ورکو. خو خبره دا ده دا وایي چې دا پیسې زه بل راته راکړه او پیسې وروسته درکوم نو زه به راشم دلته ورته څنګه کوم اډوانس پیمنټ انتخابوم. وایي چې دغه جنس خو زه تاسو څخه وړم ټولې پیسې اوس نه درکوم او اډوانس پیمنټ زه تاته 100 روپۍ درکوم 100 روپۍ راکړې. فرض که دا ورته کولی شو چې موږ اډوانس پیمنټ څنګه کو مشخص کو. فرض که دا وایي چې 1000 افغانۍ واخله ته اډوانس پیمنټ چې کله 1000 افغانۍ ما ورته واخیستې دا په اتوماتیک ډول باندې څنګه شو منفي شو. دلته ګورې 2000 نه خبره 1550 راغی او دا 1000 افغانۍ موږ سره څنګه شو اډوانس پیمنټ شو. نو د پیمنټ څخه هدف هم همدا دی چې موږ تاسې په ایټم لیست کې کولی شو چې اډوانس پیمنټس په دې ډول باندې اپلای کو. بل موږ سره سیل ټیکس دا او سیل ټیکس ګروپ دی دا موږ سره څه کار کوي. ګورې سیل ټیکس په دې معنی باندې دی چې کله موږ تاسې جنسونه خرڅولو خلکو څخه ټیکس اخلو که نه اخلو. ګورې زه سیل ټیکس ته راځم ما سره دا صفحه خلاصیږي او زه ورته سیل ټیکس نه یم وایي د څه شي نوم ورته ورکړه څه ډول ټیکس ته اخلي. زه ورته وایم زه یو خو سیل ټیکس اخلم د خلکو څخه او 100% اخلي. زه ورته وایم 4% زه سیل ټیکس اخلم صحیح دی یا 15% یا 4% ما ورته انتخاب که یا داسې کار به وکړو دا 4% به هم زه راشم دلته به ورته ولیکم چې زه فرض که 2% سیل ټیکس اخلم 2% به ورته انتخاب کو صحیح دی او یو ډیش به ورته ورکو 2% زه سیل ټیکس اخلم.
نو دلته هم دغه سل ټیکس ډسکرپشن کې ورته اضافه کوم او 100% دلته ورته 2% فیصدي دلته مشخص کوم. دغه ټیکس همیشه په فیصدي اخیستل کیږي. خا دغه ټیکس چې تا خلی دا ته چاته ورکړي دا ټیکس زورته معمولا دا ټیکس خو موږ دولت ته ورکو دلته ورته راځو اډ نیو ته او دا ورته انتخابوم سمپل چې زه دا وروره دا ټیکس ایجنسی ته ورکوم. فرض که گورنمنت ټیکس ایجنسی به ورته ولیکو جی او وی به ورته ولیکو او یو دیش به ورکو گورنمنت ټیکس ایجنسی ته زه دا پیسې ورکوم او کې کوم او بیا وکي کوم. تاسو راشي په ایټملیس کې وګورئ موږ سره سل ټیکس اضافه شو کنه 100% 2%. همدا ډول رائټ کلیک کوم او بیا نیو ته راځم. کله چې نیو ته راغلم زه بل سل ټیکس هم اضافه کوم. فرض که زه ورته وایم چې په افغانستان کې خو به بل ډول ټیکس نه خو زه ورته وایم چې فدرال ټیکس دا ټیکس په افغانستان کې نه فدرال ټیکس هم موږ اخلو. صحیح دی فدرال ټیکس موږ اخلو او 100% فرض که زه ورته وایم 2% فدرال ټیکس هم اخلو دا هم موږ چاته ورکو دا هم گورنمنت ایجنسی ته ورکو دا هم وکي کوو. همدا ډول رائټ کلیک کوم بیا نیو ته راځم ورته بیا هم سل ټیکس اخلم. دا څه ډول سل ټیکس دی؟ زه ورته وایم چې فرض که دا سټیټ ټیکس ده سټیټ ټیکس هلته مې سل ټیکس باید نه وی لیکل هغه به مې ډیټ کو 2% زه سټیټ ټیکس هم اخلم. خارج کې هم داسې کنه د 10 روپو شی واخلې 10 ټیکسونه در باندې وځي کې دا هم زه دولت ته ورکوم او کې کوم. ګوري ما سره یو سل ټیکس اضافه شو د سټیټ ټیکس په نوم باندې او دلته سټیټ کې هم غلطي شوې ده ایډیټ ایټم ته ورای شو او ګوري دا سټیټ ما غلط لیکلې سټیټ داسې لیکل کېږي سټیټ ټیکس دی اوکې. همدا ډول فدرال ټیکس دی فرض کا همدا ډول سل ټیکس دی. ګوره مختلف ټیکسونه موږ ځان سره په ایټم لیست کې څنګه کې اضافه کړ. اوس راځم یو کسټمر ماته راځي او هغه ته یو بل جوړوم انوایس جوړوم هغه زما څخه چی اخلي هغه ما څخه یو کمپیوټر اخلي. صحیح دی اوکې کوم 100 روپے کېږي دا کمپیوټر 1000 افغانۍ کېږي. ښه کم ټیکس مکس په دې باندې چارج کوي ضرورت هم ولې نه وو یو ټیکس خو په دې باندې دا زه چارج کوم چې سل ټیکس 2% زه دې باندې چارج کوم چې کله کلیک وکم ګوري 2% په اتوماتیک ډول باندې دینه سل ټیکس څنګه کېږي وځي کېږي. نو 2% سل ټیکس دینه باید وځي شي چې ولې وځي نه شو. سونځ په دې کې د ګوري موږ سره 1000 افغانۍ کمپیوټر د شخص واخیست په دې باندې سل ټیکس د وځي کوم او سل ټیکس ما ورته انتخاب کسو 2% سل ټیکس په دې باندې وځي کوم. ګوري 2% سل ټیکس په دې باندې زه اپلای کول غواړم. خدا چې اوس اپلای نشو دا ولې دلیل دا دی چې دلته منګه دغلته دا ټیکس د ایټم چې من خرڅ کړی دلته ورته منګه اپشن انتخاب کړی چې دا نان ټیکسیبل دی. حال دا چې دا اوس ټیکسیبل کو منګ دا ورته هم ټیکسیبل دی. ګوري په اتوماتیک ډول باندې 2% یو سلسله افغانۍ تر نوازه شوی. همدا ډول زه ورته هم چې دینه بل ډول ټیکس هم زه اخلم راځم لاندې سل ټیکس خو مې تېنه واخیست زه ورته وایم فدرال ټیکس هم تېنه اخلم 2% باید دا هم تېنه واخلم. ګورې دا هم یو سلسله افغانۍ نورې هم تېنه وازه شوې. دلته ګورې دا ټول خپله تقسیمیږي منفي کېږي تېنه یعنې محاسبه خپله دوی ترسره کوي. بل تېنه کم ټیکس اخلي ورته یو بل تېنه ټیکس اخلو فرض که سل ټیکس هم شو همدا ډول فدرال ټیکس هم شو او سټیټ ټیکس هم تېنه اخلو دا هم انټر کوم. ګورې 6% سټیټ ټیکس موږ ورته ایټم لیست کې مشخص کړی 360 افغانۍ دا نورې هم تېنه اخلو. نو خبره دا ده 1000 افغانۍ موږ نه جنس اخیستې ټیکسونه موږ چې پې واچو 1900 افغانۍ شو یعنې 900 افغانۍ دی نه موږ ټیکسونه اخلو. شاید دا ټیکسونه وه ته 9 دانې ټیکسونه وي چې یو څوک یو جنس موږ نه اخلي چې په هغې موږ فرض کړه 15 یا 6 ماډله دغه ټیکسونه اپلای کول غواړو. نو هر یو چې جلا جلا انتخابو موږ نه وخت ډېر نیسي ولې په دغه ډول موږ تاسې ټیکس اپلای کول شو. زه دا کلیر کوم ورته دغه ټیکس نه یو ګروپ جوړوم راځم رائټ کلیک کوم نیو ته راځم د ایټم لیست دی او د هغې نه وروسته زه ورته وایم سل ټیکس خو ما اضافه کړی دی 2-3 سل ټیکس دي سل ټیکس ګروپ ته راځم او دلته ورته لیکم ټوټل ټیکس. صحیح ده ټوټل ټیکس ورته لیکم بس او دا ډسکرپشن دا بیا دلته راځم. ښه څوک چې کله یو مشتری زموږ څخه یو څه جنس اخلي نو په هغې زه 2% سل ټیکس اضافه کوم. صحیح دی همدا ډول بل فدرال ټیکس پې اضافه کوم همدا ډول بل سټیټ ټیکس پې اضافه کوم نو ټوټل 10% ټیکس پې اضافه کوم اوکې کوم. ګورې ټوټل ټیکس په نوم باندې دل سره موږ سره په ایټم لیست کې دلته موږ سره دا اضافه شو. اوس زه څه کار کوم ګورې زه کسټمر راغی موږ ته انوایس ورته جوړوو.
نو کله چې کسټمر ته اوس انوایس موږ جوړو فرض کړه د کسټمر زموږ څخه یو جنس اخلي کسټمر ته وایي چې شي جنس موږ نه اخلي هغه وایي چې وروره ته ماته یو ډیسکټاپ کمپیوټر راکړه صحیح د ډیسکټاپ کمپیوټر موږ سره 100 روپۍ کېږي 1000 افغانۍ کېږي اول دا ټیکسیبل دی که نان ټیکسیبل دی دا خو نان ټیکسیبل انتخاب شوی زه ورته وایم دا ټیکسیبل دی ښه په دې څه ډول ټیکس اپلای کوي زه درته راځم ټیکس خو د دې ځای هم زه اپلای کولی شم خو زه دلته ټیکس ایسته راځم سل ټیکس په 2% اضافه کوم فدرال ټیکس په اضافه کوم ټیکس سټیټ ټیکس په اضافه کوم دا یو چې جلا په اضافه کوم زما ډیر وخت نیسي زه ورته وایم نه ټوټل ټیکس په نوم باندې چې دا کم ګروپ ما جوړ کړ دا ټول په اضافه کړه چې کله کلیک په وکړم وګورئ 10% ټوټل ټیکس 200 افغانۍ په دې باندې اضافه شوې یعنی 1000 افغانۍ د دې د کمپیوټر ارزښت دی خو ټول دغه څونه ټیکسونه چې موږ په اضافه کړه دغه ټوټل ټیکس 200 افغانۍ دا هم ورسره جمع کیږي دا ټیکسونه چې موږ اضافه کوو دا جمع کیږي منفي کیږي نه فرض کړه څونه ټیکسونه چې دي خوخه هم کسل ټیکس انفرادي استعمالوي جلا ورته لیکي او یا ټول یو ځل ټوټل ټیکس ګروپ ورته جوړوي څومره ټیکسونه چې تاسو ته د دولت د خواص خویل شوی چې ټیکسونه له خلکو نه واخلي او تاسو به دولت ته ورکوي نو هغه ټوټل ټیکس ګروپ ورته جوړوي او به دې نه په اپلای کوي او په اتوماتیک ډول هغه په جمع کیږي نو دا موږ سره د سیل ټیکس یا د ټیکس د اخیستلو طریقه چې کله هم موږ تاسو راځو لیست مینو ته او د لیست مینو څخه وروسته د ایټم لیست کې چې موږ تاسو ټیکسونه اضافه کوو په دې شکل اضافه کولای شو نو زموږ تاسو درس په ایټم لیست کې خلاص شو موږ پر دې باندې پوه شو چې څه ډول کولای شو سرویس ایټمونه ځان سره ثبت کو انوینټری پارت ایټمونه څنګه ځان سره ثبت کو انوینټری اسمبلی ځان سره څنګه ثبت کو نن انوینټری پارت ځان سره څنګه ثبت کو هم همدا ډول په ایټم لیست کې ادر چارجز موږ څنګه اضافه کو کم چارجز چې موږ تاسو ادر چارجز کې ویلې هغه ټول پکې باید ایټم لیست کې اضافه شي سب ټوټل پکې استعمالو نه استعمالو ګروپ کمانډ پکې استعمالو کنه لکه څو مختلف پروګرامونه سره یو ګروپ کو یا څو مختلف پروډکټ سره یو ځای کو یو ګروپ جوړو یو څوک چې موږ نو غواړو هغه پکیج هغه ګروپ ټول ورته وړاندې کوو انوایس کې په اتوماتیک ډول باندې پیسې ورته راشي ډیسکاونټ موږ استعمالو نه استعمالو ډیسکاونټ هم به پرسنټیج باندې استعمالو کا اماونټ باندې استعمالو پیمنٹ کې اډوانس پیسې چې موږ لته چا نه اخلو هغه سره کوم ایټم لیست کې ځان سره وساتو او ثبت کو او څنګه به په انوایس کې مشتریانو ته اپلای کو سیل ټیکس اخلو کنه اخلو سونه وسل ټیکس منګه اخلو او یا سیل ټیکس ګروپ منګه استعمالو کنه استعمالو نو دا ټول هغه مهم کمانډونه او چې موږ تاسو دلته په ایټم لیست کې ویل او دغه زمونږ هم دغه ایټم لیست دی چې لا ماغه ول ورځ نه تر اوسه چې موږ تاسو کله ایټم لیست باندې البته درس شروع کړی دی تر دې ځې پورې موږ تاسو پکې کار وکړو مختلف ایټمونه مې پکې اډ کړو مختلف قوانین مو پکې وضع کړل نو په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړی اوسي که تاسو غواړئ چې دغه ټول کمانډونه په صحیح ډول باندې تاسو ذهن کې کینی او بیا په پریکټیکل کار کې تاسو نه غلطي ونه شي نو تاسو مهرباني وکړئ خپل کینې ځان ته او 2-3 واره مختلف ایټمونه راوخلئ ایټم لیست کې ځان سره سیف کې او به کسټمر مینو ته لاړ شي انوایسونه جوړ کړي انوایسونه ځان سره کلیر کړي او به دوباره دغه پریکټیس وکړي چې تر څو دغه کمانډونه تاسو ښه صحیح زده کړئ او په درست ډول به اپلای کولای وشئ